د پاکی خاورنا د زړه ګلشنا زما ګرانه وطن. د رونټې برېښنا تولید فابریکې کې د روان کال لومړیو لسو میاشتو کې له 1.0 میګاواټو زیاته برېښنا تولید شوي. د ننګرهار د رونټې برېښنا تولید فابریکې درې واړو توربینونو د روان لمریز کال لومړیو لسو میاشتو کې ټول 1.9 میګاواټه برېښنا تولید کړي چې ځایي شبکو کې پیرودونکو ته ویشل شوې ده. د رونټې برېښنا تولید فابریکې کې د لسو میاشتو تولید شوی برېښنا وری میاشت کې 2892 میګاواټه، غوی میاشت کې 2507 میګاواټه، غبرګولی میاشت کې 4300 میګاواټه، چنګښ میاشت کې 4140 میګاواټه، زمری میاشت کې 4613 میګاواټه، وږي میاشت کې 2800 میګاواټه، تلې میاشت کې 933 میګاواټه، لړم میاشت کې 1615 میګاواټه، لیندې میاشت کې 2644 میګاواټه او مرغوم میاشت کې هم 3550 میګاواټه برېښنا تولید شوې ده. د ننګرهار برېښنا حوزې ریاست عملیاتي کارکونکو له لوري د یادې فابریکې برېښنا تولید توربینونو او نورو تجهیزاتو کې د رغونو چارې پر وخت ترسره شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري هیواد کې د کورنۍ تولیدي برېښنا پراختیا او پیاوړتیا لپاره پر نویو پلانونو کار کوي او له ملي او نړیوالو پانګوالو سره یې د پانګونې په اړه ګډې ناستې کړي دي.